سلام everybody. I hope all is well with you. سلامونه قدرمنو دوستانو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ وي. تاسو په مخکینی درس کې زده کړل چې انګلیسي ژبه په ټوله کې څو توري لري. په لوی حروفو دغه توري څه ډول لیکل کیږي، هم دا ډول په کوچنیو حروفو څنګه لیکل کیږي او څنګه کولای شو دغه توري په پښتو ژبه کې تلفظ کړو. په نننی درس کې غواړم تاسو درو پیژنم چې واول حروف څه دي، کوم حروف ته واول حروف ویل کیږي، په انګلیسي ژبه کې په ټوله کې څومره واول حروف شتون لري، ترڅنګ کانسوننت حروف کوم دي او سیمی واول چې ورته وایي یا سپیشل واول هغه کوم حروف دي. ویډیو تر پای پورې وګورئ ترڅو واول حروف، کانسوننت او سپیشل واول یا سیمی واول زده کړئ. له موږ سره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، تاسو د تختې پر سر ګورئ چې د انګلیسي ژبې د الفبا توري له لومړي حرف څخه تر وروستي حرف پورې لیکل شوي. اوس ګورو چې د دوی په منځ کې څو واول حروف دي، کوم دي او څنګه کولای شو چې هغه په کلمو کې وکاروو، د دوی اهمیت څه دی په انګلیسي ژبه کې. A د انګلیسي لومړی حرف واول توری دی. A B C D کانسوننت. E واول. F G H کانسوننت یا بې غږه حروف. I واول یا غږ لرونکی. J K L M بې غږه یا کانسوننت حروف دي. N بې غږه. O واول. P Q او R همدارنګه S او T کانسوننت یا بې غږه توري دي. او U بیا هم واول یا غږ لرونکی دی. V W X Y او Z کانسوننت دي، اما W ترڅنګ Y سیمی واول یا سپیشل واول دي. په دې باندې وروسته بحث کوو چې دوی ولې سپیشل واول یا سیمی واول دوی ته ویل کیږي. اوس راځو دا وایو چې په انګلیسي ژبه کې 15 د واول حروف دي چې دغه واول حروف په ټوله کې څه ته ویل کیږي. واول حروف هغه حروف ته ویل کیږي چې د هغې غږ مستقیما له ستوني څخه بیرون ته راوځي. ستوني څخه بیرون ته راوځي. واول حروف هغه حروف ته ویل کیږي چې د هغې غږ مستقیما له ستوني څخه راوځي، د خولې هیڅ برخه د هغوی د غږ مزاحمه نه ګرځي او مستقیما له خولې څخه بیرون ته راوځي. یعنې تاسو وګورئ د A د توري غږ A د خولې هیڅ غړی، ژبه، غاښونه یا زامه او هیڅ ځای د دوی د غږ مانع نه ګرځي، غږ مستقیما بیرون ته راوځي. نو ځکه دوی ته واول حرف وایي. بل دوی ته غږ لرونکي حروف ځکه وایي چې که چیرته د واول حروفو څخه یو حرف هم په انګلیسي کومه کلمه کې را نشي، هغه کلمه غږ نه لري، هغې ته ګونګه کلمه وایي. او ټولې هغه کلمې چې په هغې کې واول حرف راشي هغې ته معناداره او غږداره کلمه وایي. نو موږ ویلای شو چې هغه کلمه چې په هغې کې واول حرف شتون ونه لري نو هغه کلمه بې غږه ده. دویم هغه معنا نه ورکوي، یعنی بې معنا کلمه ده. اوس راځو او وایو چې کانسوننت کوم حروفو ته ویل کیږي. کانسوننت حروف هغه حروفو ته ویل کیږي چې هغه کله چې غږ له ستوني څخه راخیږي او له خولې برون ته راوځي، دلته د خولې کوم غړی حتما د هغې د غږ مزاحم ګرځي یا د دې لامل ګرځي چې د هغې غږ قطع شي. لکه ګورئ بی یو کانسوننت حرف دی ځکه چې د بی غږ په شونډو کې د دوی غږ قطع کیږي. د ډبلیو او د وای حروف د انګلیسي ژبې هغه حروف دي چې دوی ته سیمی واول یا سپیشل واول ویل کیږي. څه وخت دوی په یو جمله کې سیمی واول یا سپیشل واول دي، دا د دوی پوزیشن یا د دوی موقعیت ته په جمله کې فرق کوي. بعضی وخت دوی د جملې په منځ یا د جملې په وروستیو کې راځي او د واول حروفو غږ تشکیلوي، ځکه دوی ته سیمی واول یا سپیشل واول ویل کیږي. نور په هغه حالاتو کې چې دوی د واول حروفو غږ تشکیل نه کړي، په دې صورت کې دوی کانسوننت حروف دي، یعنی بعضی وخت واول حرف دي او بعضی وخت کانسوننت دي. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې مو تاسو ته در زده کړل دا چې انګلیسي ژبه په ټوله کې څو واول حروف لري. واول حروف کوم حروف ته ویل کیږي، ترڅنګ کانسوننت یا بې غږه حروف کوم ته ویل کیږي، سیمی واول یا سپیشل واول کوم حروف دي.
یو ځل بیا غواړم تاسو ته په لنډه توګه ووایم دا چې انګلیسي ژبه په ټوله کې 26 الفبا توري لري. له هغې جملې څخه یې 15 واول یا غږ لرونکي توري دي، 19 یې کانسونینټ یا بېغږه توري او 2 یې هم سپیشل واول یا سیمي واول ورته ویلی شو، یا نیمه غږ لرونکي یا نیمه بېغږه حروف ورته وایي. قدرمنو دوستانو، دا و زموږ د نن ورځې درس. په دې هیله چې ډېر څه مو ترې زده کړي وي. بیا هم که چېرته مشکل لرئ بار بار یې وګورئ او خپل نظریات له موږ سره شیر کړئ، ترڅنګ یې ویډیو در سره لایک او له خپلو دوستانو سره شریکه کړئ. همدارنګه که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ترڅو هره نوې ویډیو چې موږ یې دلته پورته کوو تر تاسو پورې په وخت ورسیږي او په اسانه سره انګلیسي زده کړئ. مننه.